کتاب کوثر کی روایات پا نظر میرا غډیر زیاد خوبصورت دا حضور سرا پسند کی خپل یارانا خکاری دل بلک استوری دا اسمانا بیا بدوی کی او یار صدیق اکبارا دیر زیاد گرانو پزیبان بی سروارا چی بچرت ناستو سروری علاما یار صدیق ور سرا جخبو هر داما یو ورځی دا بهر نه یو انسان او یو ورځی دا بهر نه یو انسان را داخل شلو محفل ته مې د ګرانو چې حضور مبارک واچو نظارو پا نظر دا ملما شو برابارا دا توائی را شکی نظم خواکی صحابہ گوری ملمتا حیرانتیا کی ملس کی نزدہ ملما ددوی آرانو یو صدیق بل میں محبوب تور دا چشمانو محبوب کڑی دی ملما سارا خباری زار دا خلین دوڑی دلی ملغلاری لگ ساتھ پس ملما پاسی دو چاہتا د محفل نشو روان د پاک زراتا یا صحابہ تپوس کوي چې نازنینا دی مل مال د زیور کو ډیر بمینا مونږ په کچ دا سوق قدردانا او صدیق چری جدا شوی ندتانا پاک رسول زما خوگو دوستانو اے زما زړه قریب محبانو پما باندې زکه ګرانو دا انسان چې دې ډیر درود پما وای قربانا اے پدی وجا زما مینا ور سرا دا درود مینا ددلو یا سرا او دا حضور دا علم زار شم قربانا درودی امتی پی جنی جانانا دا واقع میں دا حدیث کڑل بیانا رب ورکڑی دی درود لدم رشانا دا میں وور امتیانو دا حضراتو چہر نکے دغا گل دا نبواتا محبوب وائی چاچیر کم کم ساتا دناہی رشولا لارد جناتا اے عاشقا چو درود در نہیر ناشی بی غختلو بدی ټول کارو نوشی پاروان پاولاړه باندې وایا قیمت وخت در نتیر نشی بیزایا دا حج شمس رامان دا وظیفہ دا پا درود شریف کلو یا منافع دا